د خبریال خیریه بنسټ د پاڼې درنو لیدونکو السلام علیکم. هیله د روغ جوړ به یاستئ. ورونو، دغه ورور سره چې د پکتیکا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسېدونکی دی. موږ نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې همدومره وخت به وتلی که نه، 3 میاشتې شاوخوا مو مخکې د یو ماشوم چې هغه د ده زوی و او د وینې د کمښت په ناروغۍ باندې اخته و، کمخوني ستونزه یې وه. نو د هغه لپاره هم په تاسې د مرستې یو غږ کړی و، خو هغه ماشوم له هغه نږدې 15 ورځې وروسته خدای ترې واخیست او وفات سو. نو اوس دی هم له ډېرو زیاتو مشکلاتو ستونزو سره مخ ده. ژوند یې له ډېرو ستونزو، اقتصادي ستونزو سره په مخ باندې وړي. یو شمېر مرستې هېوادوالو ورته رالېږلې وې، یوه اندازه. دی هم دلته راوغوښته خپل دفتر ته، دغه مرستې به هم ورته سپارو، ورته به یې سپارو او تر څنګ به یې له ده نه اوس د وضعیت په هکله باندې وپوښتو. ورور، ماشوم دې څه وخت تقریبا وفات سو؟ 2 میاشتې څو بیان د شپې به کېږي، 3 ته به نو نه یې رسېدلی. تا چېرته یوړ د تداوي لپاره؟ ما یوړو کابل ته. په کابل کې 2 میاشتې سره تېرې کېدی نه و چې زه مشکل مې لرل، ښه مې وضع برابره وه، ځکه مې ورته خرڅه کړم، موټرسایکل مې خرڅ کړو. بیا چې دلته راغلم ما اوس که دا زمکی جوړېږي زه به دا د ځان وړوکی هم خرڅ کړم. بلکل. خو هغه خدای اخیستی و وایخیستو یې. له هغه راډوري وضع د موږ خواته خدای وړ وضع داسې 14 که 14 ورځې ما په 300 کلدارې باندې روزانه کړه. 2 ساعته به دې وسال و، دا 2 سال باندې یوه ټیاله سږه باره وکړو، 100 روپۍ شاید نفرات ترسیم و. وضع خو ولاکه هېڅ وضع یې دا نن یا پرون یا بله ورځ یو 4 کلو ماشوم د هغه یو کلم وخت و، د کلم پیسې ولاکه دي. دا د موږ وضع د هر چا مرسته کړې ده، مننه ورچه که هر چا قدم کې اخیستی، مننه هم د راډیو له کارکوونکو چې هم له اوس دومره خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد لرئ چې کور کې بچاره پرې باندې یاره خو ما بوله. ما دلته مخکې درته وویل چې 1500 افغانۍ راسره دي، هغه مې له چا قرض راواخیستلي چې تر دغه ځای ته رالم. 200 کلدارې ښه قیمتي ولاکه لا کار روزګار هلته کېږي. کار خو ما درته وویل چې 14 ورځې ما په 300 افغانۍ کلدارې باندې کار وکړو، نو کار ولا کومه شي کار ولاکه یې روزانه نشته، مشکل دی ورته سره. خو دا خو یوه اندازه پیسې هېوادوالو درته رالېږلې دي او د تا حق ده باید تا ته یې وسپارو. خو دا به بیا هم ختمېږي. تاسې څه غواړئ یا څه درته وکړي خلک؟ والله خو چې که د چا کومک وس کېدو کومک یې راسره وکړي، که نه کېدو لا ته یو دغه نومونه به سره کټوو، لا به کور خرڅوو پسې، لا به چېرته بې غورځو کور به دغه یې پرېږدو، که اوبه یوړو که اور یوړو که ویو که ته یو مرګ به ځان رسوو. ښه، یعنې غواړې د پیسو ګټلو لپاره مسافري وکړې بل هېواد ته؟ ته خو چاره نشته، نو چې دغه نن کومک نه وای، دا سهار ما دا کور به دغه پرېښودی، که بس بند کړه، که لوږه وای کار وړ وای، زه پسې تلم بل ملک ته، یا به ایران ته تلای، یا به پاکستان ته تلای. تا مخکې ما ته وویل چې که چېرته ما سره لیدونکي یا هېوادوال مرسته وکړي، کم تر کمه د یوې رکشې پیسې راته برابرې کړي او یوه رکشه تاسې راته واخلئ، یا شاید بیا زه له مسافریو هم خلاص شم، بالکل تر څنګ ژوند وکړی شم او یوه طریقه زه برابرولی شي، که نه په هغه باندې پیسې برابرېږي. بالکل برابرېږي. فرضاً هلته د کاروبار خو هلته ولاړ شه، دغه خواته ولاړ شه، یو کلنګ یا بیلچه در واخله، دغه ځو لږ لږ سره راوټکوئ، د ورځې 1200-1500 روپۍ ګټي. نو چې سړی څه کوي، ته خو ښه مصایبه ده. په رکشه کې به یې وړې بازار ته، هلته به یې خرڅوي؟ هلته به یې خرڅوم، او یا به مثلا کرایه چلوي، یا بیا هم ګزاره کېږي، یو کار به یې کېږي. او په لاس باندې لاس روزانه خو نسته. زموږ ولسوالي په ضعیفه په څه شي ده چې ټول هغه په ایران کې د مسافر هغه د ایران روغتیایي په نو لیدونکو، مننه له ټولو تاسو نه مو دا هیله ده چې د دغه ورور لپاره که کېږي د یوې رکشې کم تر کمه پیسې ورته برابرې کړو، د ده لپاره یوه رکشه واخلو او تر څو پورې دی همدغه له مسافرۍ نه چې ایران یا بل هېواد ته یا پاکستان ته ځي راګرځېدلی او د خپل کور تر څنګ د کار زمینه ورته برابره سي، هغه څه چې په غره کې بوټي پیدا کوي او وهي هغه راوړي ښار ته، بیا یې پلوري خرڅوي، یوه مړۍ ډوډۍ کور ته ورته برابره سي. نو د دې لپاره په تاسې باندې غږ کوو چې تاسې ورسره مرسته وکړئ، همکاري ورسره وکړئ، تر څو پورې د ده لپاره همدغه یوه چاره برابره کړو، رخشه ورته واخلو. دغه یوه اندازه پیسې چې
تاسو ورته رالیږلي دي د ده حق کیږي 50,000 کلدارې چې معادل یې 15,000 افغانۍ شاوخوا کیږي نو دا دته سپارو ورور را در واخله انشاءالله هیوادوال تاسو نه هیروي تاسو سره انشاءالله نورې مرستې هم کوي هغه مرستې چې تاسو ته نورې راسي انشاءالله د یوې رکشې غمه به هم ورته وخورو که ژوند و تر څو پورې تاسو ته وسپارو تاسو کار پرې واخلئ خو ډېری هیوادوال چې کله هم مرستې رالیږي له تاسو نه بیا له مرسته ترلاسه کوونکو نه دا یوه هیله کوي چې موږ دې یوازې په دعاو کې یاد ساتي یوازې دعا دې راته کوي انشاءالله که خدای کول بیا د وخت مې یو وخت هم دا که ټول مسافر ما خپله مسافري کړې ده یو کال نه بیخي ډېر کال مسافري مې کړې ده بې بچیانو ژوند مې تېر کړی دا ټول هغه مسافر دغسې خواو ته بدېږي الله دې له موږ سره دې ټولو سره وکړي امین نو هیوادوالو غږ در باندې کوو چې د دغه مظلومو بیچاره غربت څپلي لپاره مرستې وکړي تر څو پورې د ژوند اقتصادي برخه یو څه غني سي او ژوند یې له ستونزو له کړاوونو له مشکلاتو څخه خلاص ډېره مننه